شرې بیمارۍ تاسو ورکوټې هرګز مه ګڼئ ځکه چې دا بیمارۍ ستاسو د ماشوم دپاره ډېر زیات خطرناک ثابت کیدی شي. کله هم چې دا بیمارۍ په ماشوم کې پاتې شي نو هغه ماشوم ته نمونیا خو هسې هم راوستلی شي چې د هغه چې کوم مازغه دي هغه خرابولی شي، کوم ته چې انسیفلایټس ویلی شي، او د دې سره د هغه چې کوم غوږونه دي دننه طرف نه هم خرابولی شي، کوم ته چې اوټایټس میډیا ویلی شي، او تر دې پورې دا خطرناک ثابت کیدی شي چې مرګ طرف ته هم ماشوم بولی شي. نو کله هم چې ستاسو ماشوم ته شری را روان وي یا د هغه کوم علامات دي هغه هم زه تاسو ته وایم، خو د هغې نه وړاندې بهترینه طریقه د هغې نه د احتیاط دپاره کم چې د 17 نه تر 29 پورې را روان MR د شري کمپین دی، نو هر مور و پلار ته ضروري دی چې خپل ماشوم ته دا د شري والا ویکسین ولګوي د هغه د صحت دپاره. کله هم چې ستاسو ماشوم ته دا شری را روان وي نو په هغه کې 102 فرنهایټ سره تبه چلیږي، کم ته چې های ګریډ فیور ویلی شي، د دې سره هغه ته بار ټوخي وي، کم ته چې کفینګ ویلی شي، او د دې سره هغه د هغه د سترګو نه اوښکې را روانې شي او پوزه یې بهیږي او سترګې په سرې کیدو شي، کم ته چې کنجکټیوایټس ویلی شي. د دې سره د هغه په خوله کې دننه هم سپین شانتې پوټکی راشي لکه څنګه تاسو ته لیدی شي، کم ته چې کیپلوک سپورټ ویلی شي. نه بعد د هغه په مرۍ او په مخ او په سینه باندې دغه ریشې شروع شي او په ټول وجود یې بیا خوارېږي. نو کله هم چې ستاسو ماشوم ته شری شوي وي یا را روانې یا ورته نوي شوي نو ضروري د احتیاط خبره دا ده چې خپل ماشوم ته دا ویکسینیشن خامخا وکړي چې دا ستاسو د ماشوم د صحت دپاره یو صحتمنده خبره ده د هغه د زندګۍ او د صحت په ریلیټډ سره.